السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو موږ د خپل موبایل یو لیکنه کاپي کړو. مثلا د ګروپ په اړه یو راپور وي یا د سیستم کې داسې څه وي چې موږ یې کاپي کوو. نو اوس راځم تاسو ته یې طریقه ښیم. دوستانو د دې لپاره به تاسو راسئ د پلی سټور څخه به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستانو کله چې مو دغه راخلاص کړئ نو ټکسټ کوپي د دې دغه نوم دی. نو د دې دا رقم یو صفحه تاسو ته راوړي. تاسو به دغه داسې اړوئ دوستانو، کتلی شئ دغه ټول په اړه معلومات دي. نو بیا به تاسو دغه نښان باندې اوس دوستانو دلته به دغه په سیستم کې سټارټ کوپي سروې دغه ځای به تاسو باندې اوس دوستانو بیا به دغه علامت ډکئ او اوکې باندې ووست. دلته به تاسو راسئ په تنظیماتو کې به دغه پیدا کړئ او دغه به دلته آل کړئ. کتلی شئ دوستانو چې دغه اون څه اوس غواړو د صفحې مخ ته یې راولو. نو دغه دویم اپشن به تاسو ووست دوستانو، کتلی شئ چې دغه اضافه شو دوستانو، دا وینئ. اوس زه راځم د یو ځای څخه یو لیکنه کاپي کوم. دغه ځای چې مو داسې باندې و دوستانو، همدارنګه ګورم دا واتساپ نوم کاپي کول، د دې نوم کاپي کول، دا چې ګوره دغه رقم دلته چې مو نوم انتخاب کړئ په دغه ځای کې ګوره په دې اول کې ټول درته معلوموي. ګوره په دغه ځای کې لاندې صفحه درته راوړه سلیکټ آل، دلته تاسو ټول دغه کوئ. دلته ایډیټ پکې کولی شئ. مثلا د واتساپ نوم دی دا زه کاپي کومه. همدارنګه ګوره دوستانو دا صفحه بیرته دلته راوړه. اوس زه راځم دلته تنظیماتو ته ځم. په دې ځای کې چې کوم څه زه غواړم هغه کاپي کولی شم. یا نو تاسې په دې باندې ډېر څه کار مخته وړلی شئ. که چېرې تاسو په MT منیجر کې کار کوئ یا په ایډیټور کې کار کوئ نو په دې باندې تاسو ډېر څه لاسته راوړلی شئ. هغه لیکنې چې تاسو یې نه شئ کاپي کولی نو د دې په وجې سره یې تاسو کاپي کولی شئ. اوس مثلا زه داسې یو معنا ورکوم، دغه یو VPN دی، د دې نوم زه نه شم لیکلی په انګریزي باندې په پلی سټور کې، دا زما په موبایل کې کار نه کوي. دا چې مې کله باندې و دا ځای باندې وم دوستانو دلته خو یې کاپي کولی هم شمه. دلته بیا ایډیټ پکې کېږي، مثلا کوم حرف جمله یې لرې کوي. خو دا ځای چې مې باندې و پلی سټور ته ځم دستي یې رااړومه.